بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږه 13 کلاس دی نو مونږ خو لوډونه او کنکریټ ډیزاین کړو صحیح ده کنه او دلته خو باغوس نه یې مونږ ته به پته نه لګي صحیح ده کنه نو مونږ به انالیسس وکړو رن به کوو په F5 باندې او لږ ویټ پوته وکړو دا ټیک شو کنه مونږ به څه ته راځو کنکریټ ډیزاین ته نو مونږ به دلته کې دې ځای کې نوم کولی شو دا کوم ځای کې نه بل کولی شو ډیزاین نیم کولی شو سلیکټ ډیزاین ګروپ او سلیکټ ډیزاین کم به وي دا د سلیکټ شوي ده نو مونږ به یې څه کړو سمپل سټارټ کوي دې ته به لږ ویټ وکړو ټیک شو کنه اوس په موږ سره راځو بیم لره راځو موږ څه خبره کړې ده بیم کې موږ ورکړی چې موږ د ټاپ کې هم راکړی دی سټیل لپاره باټم کې راته هم راکړی دی صحیح ده که نه او تا ته دا سټیل فارموله معلومه شوې ده که نه ده اوه ښه راځه دې خوا ګورې ښه کینې اوس موږ له ده ټاپ کې هم بیم راکړی دی او دا په ټاپ کې لاله هم ایریا راکړی دا په باټم کې لاله هم ایریا راکړی ده که نه ده لکه د دې ځای کې جدا د دې جدا د دې جدا د دې جدا مونږ به اوس په دې کې کم یو راغلي لکه مونږ خو به کنفیوز کېږو خو به نه که نه کم یو پکې راغلي د سینټر دا په دې اول راوالو دلته کې ویلیو سیوا ده که نه ده مونږ دلته ګورو چې په دې کې څونه سټیل لګي او په دې کې څونه سټیل لګي صحیح شو که نه په دې باندې رایټ کلیک کا ښه مونږ سره دلته کې څه لیکلی دی دا ټاپ دی باټم دی شیر سټیل پکې نه دی راکړی دا شیر د څه لپاره دا د رینګانو لپاره ښه د رینګانو لپاره دا بیا وروسته وایو چې موږ اول په دې خبره باندې پوه 1.9 او 1.2 راکړی دی ښه میکسیمم څه راکړی دی 1.9 او 1.2 دلته کې په دې کې 1.9 او 1.2 نو موږ به د میکسیمم ویلیو راځو پوه شئ په خبره اکسل ته به لاړ شو مونږ خو دا ټول نه شو لیکلی که نه دا ټول به لیکو مونږ ایریا اف څه په څه باندې به ډیوایډ کوو ټیک شو که نه نه اے ایس ټي خو موږ له راکړي ده دغه اے ایس ټي ده که نه ده مونږ بیا دا خبره کړو چې زموږ سره د سټیل ایریا معلومه ده ما به دې کې دا خبره لیکلې ده په دې کلاس کې چې دا به مونږ دا به څنګه چیک کوو دا ریبار به څنګه چیک کوو په دې ای ټیپ کې ټیک ده که نه او دغه دی که ریبار دغه ته وایي نه صحیح ده که نه د دې او د هغې زوړ ورجن نه یو بل سره صحیحوالی دغه نشته یعنې لکه هلته کې زموږ سره په اپشن کې به څه مینو وه پریفرنس نو په دې کې زموږ سره پریفرنس مینیو شته که نه شته پکې پریفرنس خبره په دې کې نشته صحیح نشته په دې کې ښه پریفرنس پکې څه دی دې ځای کې لر کړی دی ریفرنس نه پریفرنس ځای کې ولې چینج کړی
دلته وګوره دا خو نه دی view revise preference زمونږ د دې ACI 318 انډر دغه کې ښه ډیزاینینګ کې ٹھیک ده preference بهرحال مونږ د خو ایریا ټول هر څه معلوم دي کنه مونږ دغه ټینشن نه لرو نو زموږ سره میکسیمم ویلیو سره کړی و په دې بیم کې 1.93 او 1.20 دا به موږ راوړو 1.93 دا په ټاپ کې و که په باټم کې و دا په ټاپ کې و او 1.2 سره په باټم کې دی دا زموږ سره شو ټاپ او دا باټم موږ سره دا موجود دی موږ سره ایریا موږ به کم یو بار لګو هغه فایل سیو کړو کنه مې موږ 570 څخه راوړل ځه یا 470 براول نه 470 زموږ سره دلته کېشته 0.11 شته نو موږ چې لګو AST بس کو په 0.11 باندې وځو او ډېر زیات راځي صحیح ده کنه پوینټ نه خطا خو نشو کنه نو راوړل ایریا ان سکوير کې 0.11 راغلی دی زموږ سره په 3.2 کې څلور څخه نردل او په دې کې زموږ سره څونه راځي نه خالي ها AST divided by area of concrete steel bar का ما divide को करना हाँ हाँ पौन चमुगा कम calculation करे थे pi d square divide by 4 बंदा दिन दा area रागली वो करना नमुगा से चल करो is equal to 3.2 रहा करो और divide by 0.11 मुन करो ना सशे मुन करो दे डाया हाँ دا دې ټیک راغلی او زموږ سره پرون په دغه کې څومره سټیل لګېدلي څومره سټیل چې دګې لګي 17 بار په ټاپ کې لګېدی شي چې ستر کې چارو هذا जो हम बस चलो कुछ is equal to 6 सही शो ना डिवाइड बाई 8 सत्तर आ गए नो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 नो पाई जम सरा इज इक्वल टू 3.14 था करना हाँ डिवाइड बाई 4 सौ सवालू دا ډایا ولا ډایا ها دا موږ جدا بندول پکار او دا بسو دا بول پاور وایسو څه راغی 0.4 دلته براش دا وسدي وایو ٹھیک شو او کدل د کوس مونږ ولیکو چې is equal to round argument की वजह round दो हमारा
بهر حال ما چې دې ځان ته راوند کې خو موږ دې ځګ نه راوند کولی شو 4 بار بس کې راځو پټاپ کې څونه بار ولګېږي اوس ګوره حال دې خبره الټه ده is equal to the divide by सा ठीक दे दी स्टिल लपास से वाले गलान لاندې ګوره سی والی کې پوه شي لپاسې سیوا نه لګي نو موږ به هغه دوه سیخان لاندې بیا راماتو بره به دوه پاتې شي ایکسټرا باندې صحیح ده خو دا اوس هغه ټیک ډیزاین نه دی دا مونږ چې کومې خبرې کوو که نه دې ته بلکل دا سوچ مه کوو چې که څوک زمونږ هغه پې نه دي راغلي داسې چېرته کې نه وي ښه دا یاد ساته چې زمونږ سره داسې نه چې له پاسه به سوی او لاندې به سوی مونږ چې راوند کړو څه به راشي درې شو داسې نه وي ښه نو که مونږ بیا دې ته ووایو چې دا به داسې وي نو دا به دې ځای ته راماتېږي دا به دې ځای له راځي پوه شوې خو نه دا ټیک نه دی بیا مونږ دې ته داسې وایو نو په دې خبره باندې پوه شئ که نه دا اوس انډیفارم شیپ دی डिफॉर्म शेप की इधर जमूस ऐसा है पर डेड लोड बांधे अप्लाई का नैसे शेयर आ रहा है मोमेंटो नेम ज़बरदस्ती पर है हाँ پوه شوې مونږ دا ګورو زه کار نشته F1 دا M22 په دې کې مونږ کتل یاد دی د دې نه به مو خلاص شو ژبه خو یې شروع کړې ده لازم جلد هذا شيء يجري وزر دينا بهر حال ٹھیک شو دا خبره کنه دا دی مونږ دې چل کوو چې دلته کې راځو کنه او څه ګورو مونږه ډسپلی ډیزاین انفارمیشن لانګیچیونل رینفورسمنټ دی پکې بیا او شیر رینفورسمنټ دی شیر رینفورسمنټ سره پاره ګورو سره پاره ګورو مطلب د رینګانو لپاره وګورو د رینګانو لپاره کوم فورس ګورو شیر فورس ها دا وګوره دا که زمونږ چې ته کې ورک شي نو موږ د دې ځای نه را پیدا لکه اوس انډیفارم شیپ د مونږ تلي وو که نه نو بیا موږ څه ته راځو کنکریټ ډیزاین کې به څه ګورو اوس موږ څه ګورو شیر ګورو شیر ته به شیر د رینګانو لپاره موږ ګورو نو دلته به شیر رینفورسمنټ ته راشو شته یې پکې هغه به دې بیا څنګه راوځي بیا وګورو ښه اوس به یو چل وکړو ښه تاکې یو دغه ښکاره شو لکه پریکټس چې دی نه هغه زیات اهم صحیح شوه هسې زه کار کوم او ته وایې چې یاره دا څنګه چل دی په دې باندې خو زه کنفیوز یم دا کنفیوژن ختمول دي دا روان ټول پروجیکټ په دې سره پورې ته کې صحیح دی که نه ځکه دا خو زموږ فاینل پروجیکټ ور روان دی لکه فاینل پروجیکټ دپاره تیاری دی دا خو مونږ په دې دا څومره دا 13 کلاسونه چې وشو که نه په دې کې مونږ صرف وپېژندل چې مونږ کم کم ځایګونو ته مونږ یوازې په دې 13 کې نو ښه پوره کلاسونه به مونږ اول په دې کې دا بیسیک کې خو هسې چې دا شاته مونږ ته یاد نه وي او مخې ته ور روان دی صحیح دی که نه د دې ډېر زیات احتیاط پکار دی ښه ښه
دا مې ون وینډو کړه ښه څه مې کړه ون وینډو ښه جي دا د کم کوډ د لاندې دا ډیزاینینګ وشو دا د ACI 318 11 ها صحیح ده د دې انډر دا ډیزاینینګ روان دا کوډ چې څومره ایڈوانس کیږي په کار چې سړی باغې باندې کار کوي لکه دلته کې څه دی 11 دی دلته کې څه دی 318 08 بل به کې شته که نه 318 کې نشته نوي کوډونه بیا په ETAP 2020 په دې کې لګولي دي ښه ما به خیال چې هغه 320 ته دی پوه شو په دې کې ټول نه لیډس نو هم باغې باندې ډیزاینینګ کو ځکه به خلک PhD نه کوي او دغه په مخه ویلیوز چینج کیږي لکه زلزلې د پاره به 8.5 اغستون اوس هغه 8 دی کنه سوچ کوه PhD کړی د صرف په دغه ویلیو د پاره دا 8 هغه بیا پروف کړی چې ولې به دا 8 دا یو استاد به YouTube شاور دی ها په سیف کې وسې چل کېدو سیف کې به دا چل کېدو ګوره بس डिजाइनिंग बने की हाँ मस्त यार तो बड़ी पर एक्ट्रेस वगैरह